امام غزالی رحمه اللہ پا دے دے کلی کلی دی امام غزالی رحمه اللہ و یو سڑے کتا اولی دا چه دے پا ہوا باندے روان دے یا دے اولی دا چه دا اور پا منس کے ولار دے اور نسیزی یا دے اولی دا چه دا سند پاس روان دے خود قصدن آمدن دے فرض منز پریدی سکی لگ خلق وضوئی کہنا تش بسر لقویلو کار نکی دی اما مرائی کینی و تاسو سچل کی گی منز پریدی فرض من قصدن آمدن پریدی او دے دا سنتو مخالف دے نو یاد ساتی چی گوری دا اللہ ولی ندے دیتا استدراج وی اللہ یو مقد لور دے یو ٹیم لور دے اور نسیزی خوی اللہ دے ار مسلمان دا دین مسلمانانو اللہ رب ذوالجلال فرمائی وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه محبوبہ پیغمبرہ ستا رب دا فیصلہ کڑے دا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ چھے ماں سوا زمان با بل حجات سر نخکت کے دچا عبادت بنکے عبادت کی گی صرف دا یو اللہ بکی گی او دا اللہ نما سوا دا حجا عبادت بنکی گی داستا دا رب فیصلہ دا ولکلچ انسان دا رب العالمین عبادت کی دا اللہ بندگی اختیار کی نو رب دل پر بدل کی جنت ورکی معاذ رضی اللہ تعالی عنہ مبارک یوزل دا سرور کونین تاجدار حرم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک سرا پسورلی باندے سور دے سرور کونین مبارک دا دے معاذ نا تپوس کی رضی اللہ تعالی عنہ اے معاذا او لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارکہ ویتدا پی جانے چھ اللہ دا رب العالمین پدے بندگانو باند سحق دے او دا دے بندگانو پا اللہ باند سحق دے دا خبر پی جانی معاذ رضی اللہ تعالی عنہ مبارک ورطا فرمائی چی اللہ او دا اللہ رسول خپوئی گی صحابہ کی خوڑر لو یادہ بکانا
نو سرور کونین مبارک ورطا فرمائی خنو اے معاذا دا اللہ پا دی بندگانو دا حق دے چھ دا بندگان دا اللہ عبادتو کی دا رب بندگیو کی اللہ تا سجدہ لگئی اللہ خپل مشکل کشا و حاجت روا اگنی نو بیا دا دے بندگانو پا اللہ دا حق جوڑی گی چی اللہ دا دے پا بدل کے ورلا جنت ورکی نورونو دا رب عبادت کول دا معمولی خبر ندا دا دیر لوی شے دے دا سجدہ اللہ تا لگول دا وڑا خبر ندا موتا خود سجدے دا قدر نا خبر نیو دا دیمون دا اہمیت نا خبر نیو نو کچرتا دا دے پتا منگتا لگے دے چھ دا دیمون سا اہمیت دے او پدیمونز اللہ سور کی دے سمرا قیمتی شے دے یارورا نو یو منز بندر نچرتم قضا شوے نوے نن موتا سر دا پٹی اہمیت معلوم دے دا پٹی او دا کٹی قدر راکشتا نو دا اغین تاویگو دا اغی خدمت کو یرا دا پٹی دا غنم جوار بوشیو دا بخرس کم پیسے براشیو دا کٹے بغٹ شیو دا بدش لیکن پتہ کا پٹی کی لگی آئیو او دی کی آواز راشی کہ اللہ اکبر اللہ اکبر لیکن بیان دا زمیدار کاکا پپٹ کی لگی آدھے نہ دا اللہ اکبر پا مطلب باندے پوئی گی بیاواز کی گی حی علی الصلاة حی علی الصلاة اے دا مانزو زیل راشی پا دے پوئی گی چی بمون دا منز اہمیت ورطا نا دے معلوم کرنا چی بمون بانے سوار کوئی کی بیا ورطا آواز کئی حی علی الفلاح اس دے پدیم نے پوئی گی چی دا دا صدر نا نجات او دا خلاصی زیدے دا صدر پارا دا کم زینا نجات پا منگتا پدی ملاوی گی پدی نا دے پوئی حالان کہ انسانت چی کلا اللہ تا پا منزبان ادرے گے ما خو خبر دا والدینو کو ناغا باندی کولا خو مشکل دا بس آگے ٹکی تا بونا رسو دا یو ٹکی باندی با خبر دا غشنو نو یو مسلمان راشی فرض منز ہو سکے فرض منز سمرا لوی شے دے لپا دیبم یو خبر در توقع شیخ جنید بغدادی رحمہ اللہ خانقاہ تا یو کس فراغے
لس کاله تیر کړل ور سره چرته د اولیاء خانقاګانو ته ځي دا مونږ ته معلومه نه دي اولیاء الله دې د اولیاء صحبتونه نصیب کړي او د اولیاء سره د ناس ته الله نصیب کړي نو لس کاله تیر کړل لس کاله بعد دې روان دي واپس ځي شیخ جنید بغدادی رحمه الله ورنه تپوس کئی چه سیبر آغلے سنگوی او اوزی سنگا اور توی وا شیخ جنید بغدادی زخو دیل راغلے وما چه ماوی دا بدل تکستانا پا دیخ خانقاہ کے سکرامات اوینم منخو دغه سیو کنه خو چې څوک په اور باندې د پاسه ګرځي مونږ وایو دا الله ډېر لوی ولی دی وای په اور ټوپونه واله وای نس واسیدا ملنګانو راغلي وای او د دې ملنګ نه تاسو کوته بیړي د غر کشه د ماسوتان مونږ د کړه دی نو د ماسوتان مونږ نه دی کړه د سحر مونږ به نه کړی د مونږ نه خبر ني مونږ او داس نشتا خودل ته په اور ټوپونه واله اور خلیته اجانو بس بزرگ دی ویلوی د زمانه دا بزرګی نه دا اوس دا ته خبره کوم دای سم ندی د دې نه په بازار کې دا ټیپر خري شیخ جنید بغدادی رحمه الله ستانه ما دلته سکرامت پونلی د پدې لاسکاله کې ښکارا نمی ولیدل چې په هوا باندې روانه نه په دریاب باندې د پاسا او نه د اور د پاسا زی سکه مې مونږ لیدنو سکرامات مې مونږ لیدل شیخ جنید بغدادی رحمه الله ورته سوی وی قربان دارا تا اوایا چه پا دی لس کالا کی تا زما یو منز بغیر دا جمع اولی دا او یو کار تا پا ما که دا سی اولی دا چه آغا خلاف سنت دا سنت و خلاف یو کار تا پا ما که اولی دا ورتوی نجی دا سی خو میں ندلی دلی وی خسے بیاد ساتا امدہ لیا بزرگی دا چی اللہ چالور کی چی دنا فرض من نپاتی کی گی او دے دا سرور کونین تاجدار حرم جناب محمد مصطفیٰ مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم تا سنت باندے عمل کی دا لیا بزرگی دا بس دا لوی کامیابی او لوی بزرگی امدادا او دد اللہ نڈیر لوی شکر گزارم شیخ جنید بغدادی رحمه اللہ ورطوی چه مانا اللہ ہر عمل اخلی اغد سنت مطابق وی سوی دا سنت مطابق وی دا سنت خلاف نی بس ولایت تصدا وی بزرگی تصدا وی بزرگانی دا خیر خمان دا تراغلی او کنا امام غزالی رحمہ اللہ پدی دیکھی لکلی دی امام غزالی رحمہ اللہ وہ یو سڑے کتا اولی دا چی دے پا ہوا باندے روان دے یا دی اولی دا چی دا اور پا منس کے ولار دے اور نسیزی یا دی اولی دا چی دا سند پاس روان دے خود قصدن آمدن دے فرض منز پریدی سکی لگ خلق وضوئی کہنا تش بسر لقویلو کار نکی دی اما مرائی کینی ہوتا سو سچل کی گی منز پریدی فرض من قصدن آمدن پریدی او دے دا سنتو مخالف دے نو یاد ساتی چی گوری دا اللہ ولی ندے
دیتا استدراج وی اللہ یو مقدل ورکڑ دے یو ٹیم ورکڑ دے اور نسیزی خوی اللہ دے ار مسلمان دا دین اوساتی داوی کامیابی نہ دا ایسا ولایت نہ دے او کنا دا گوری نہ دی پیشوے نو در رب العالمین عبادت با دے کم دے ترسی آشا حسینہ ولی اللہ تا بدے رسی ولی اللہ کی سکے در رب عبادت با دے اللہ تا رسی او جنت تا بدے رسی جنت تا بدے رسی او کانتا تمام بخیو رہی ایخ کی نا ایخ او کانا عبادت بانے بسو ملاوی گی سرور کونین مبارک کو فرمائل دا رب العالمین بخپلو بندگانو دا حق دے چی دی دا اللہ عبادتو کی او بیا دا دی بندگانو پا اللہ دا حق دے چی دا تمام بندگان جنت تا داخل کی اللہ دی نصیب کی عبادت اندہ ملاوی گی نو عبادت لوی شے دے سدی لوی سیز دے خان دا سڑے اللہ تا نزدے کئی اللہ تا تا چی دا یو پیر خانقاہ تا زی دا یو ولی خانقاہ تا دی تا دا یو ولی واللہ پا دی لاس کے دا خپل لاس کے دی بیعت کے اگا تا تا سخی اگا تا تا وی گوایا تبا دا منظور پابندی کے تبا دا سنت پابندی کے او تبا دا دی ذکر اذکار پابندی کے ستا جب بچو جس گرزی دا اللہ پا ذکر باندی جاری دا خلق خبر بنکے غیبتون بنکے ستا رب دا اللہ سر جوڑی ستا تعلق دا اللہ سر پیدا کی نو دا رب سر تعلق اس کی پیدا کی پمونز دیتا معراج المؤمنین وہی کرا معراج المؤمنین دا دا اللہ سر خبری دی چکلت داوے چیرز دا اللہ سر خبری اکم نوراشا پدی جماعت کی اللہ تا ادرے گا و نفل منشورو کا ستاو دا اللہ پا مند کی خبری او کدا دزر غواری چی اللہ ما سر خبری اکی اے دا سرور کونین تاجدار حرم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک امتی قرآن راوالا و قرآن کلو کنو اللہ تا سر خبری کئی تیرا تک کی میں پچھو گنڈے کی بیانو پاگی کی میں دا خبر اوکڑا چی قرآن دا اللہ اوا کتاب دے چی دا اللہ کتاب ہم دے و دا اللہ کلام ہم دے تورات دا اللہ کتاب دے لیکن دا اللہ کلام نہ دے انجیل دا رب کتاب دے لیکن دا رب کلام نہ دے زبور دا رب کتاب دے لیکن کلام نہ دے قرآن کتاب اللہ دے و کتاب اللہ سرک کلام اللہ دے پیشوے نو منزا باندے اولارے او تا رب العالمین تا عبادت کے نو دغا عبادت بانے اللہ دیر خوشحالی گی یو انسان اللہ تا ادری گی منس کئی یو دو رکاتا نپلو نیتے تڑلے دے پا ماندہ باندے والار دے شکل دے رکو تراخکتشی او دے آواز کئی سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم رب العالمین دے بندہ تیو آواز کئی اے زما بندہ دا کم بدن چی تاراخ کا تکڑے دے مات پدی رکو باند راٹٹ شوی ستا چی سمرا وزن دے ستا دا دی بدن سمرا وزن دے دا ار انسان دا شپیتو کیلو نوالا 93 100 150 پورے دے
نو ما ستا پا عمل نامه کی دا دغی عمره ستا ددی بدن دا وزن عمره دا سرو زرو صدقه و خیرات اولیکا پا دی یو رکو بانی چی دا یو رکو دی مالو کرد دا دی بدل داره فرشتو توی دا دی پا عمل نامه کی دمرا صدقی اجر اولی کئی دمرا خیرات ورلولی کئی لکه دا بدن چی سمرا وزن دی 8 کیلو دی او 1 کیلو دی لکه دمرا چی 10,000 خیرات کرل چاله 10 روپے ورکولی شی تازه خو 40 روپے رو باسی جماعت بچانده کیا چوی خپکی گئی مانو اللہ سمدہ سے رفی خدای پاک سمنا پیوسی رغا باندی او کله چې سجده ته لاړ شي نور خبره خو نه کوو نور خبره نه کوو بیا خبره بس دا کی خبره دغه نه بهر وځي بس په یوې سجده خبره بدل لو کوم بس ته بیا درل نه کوم کله ته سجده ته لاړ شي او دی رب العالمین ته دا خپل تنده کی دی دا تنده کی دی او پا دے سجدہ باندے پروتے او دا آواز کے چی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی رب العالمین دی وقت کی او آواز کی لیکن اے بندنی تاوریونی زاورم ولد رب العالمین بانی دا من ایمان بالغیب دے چی سنگا من اللہ ندے لیدلے نداسی آوازم نورو یعنی اللہ ہر چاہتا آواز ہر بندتا آواز کی سوئی اے زما بندہ زما دے پخپل رب قسمی زما دے پخپل لوئی بان قسمی ستاد دیوی سجدی بدل ما سر نپز مکاو نپاسمانو نپ جنت کشتا ستاد دیوی سجدی قیمت ما سر نشتا اے بندک دا دی پا بدل کی ززمک آسمانو ندر کم دا کم دی اے بندہ کد دیوی سجدی پا بدل کی ذات والا جنت ندر کم دا کم دی خو اے بندہ یاد ساتا ستاد دیوی سجدی پا بدل کی ما تالا خپل رضا در کڑلا زستا شو مرادی شو مدرنا بس چی اللہ راضی شنو غم دے سدے بیا با دے سغم وی انشاءاللہ بیا غم نی اللہ دے زمانگا استاف سننا راضی شما غٹے مواڑو اللہ کا وجہ اجمان مدر اللہ سوالی مدر